مینه اخلاقي زخم. مینه اکاډمیسیان سره مې جالب ډیالوګ درلود. مالې دا ته څوک یې؟ څه یې؟ وایي زه روح. ته روح. ګونګی شو ځکه پوهه مې نه لرله، نه پوهېدم. وایي تا ته زه څه ښکارم؟ دغه تن کالبد، دغه فکر و دغه اندېښنه او دغه نوم و معرفت. زه وایي روح یم، تن لرم، ذهن لرم، حافظه لرم، نوم لرم، شهرت لرم، خو تر دې د مخه څه وم؟ یا له دې کوره چې وځمه څه به یم؟ روح. تر دې د مخه هم روح وم، تر دې وروسته به هم روح یم، اوس هم روح یم. موږ جسم ترلاسه کوو، موقت ملکیت، خو روح نه ترلاسه کوو ځکه چې روح یاست. نو نشو ویلی چې زما روح ستا روح، ځکه چې روح یاست. خو په دې وضعیت راویښېدل یو مینهګر زړه په کار لري، او مینه موږ ته اخلاقي شرم ده. مینه مو څټ ته ولې، مینه مو بنده کړې، په مینه شرمېږو. مینه مو د مینې مخ ته مو د اخلاقو، عاداتو، انګېرنو او ابرو اعتبار دیوال درولی ده، او دا دیوال ورځ په ورځ رنګوو ښکل، ځکه نو په اصطلاح جل و بل ښکاره کېږو. خو له ژونده خوند نه اخلو، ځکه چې موږ د نوم او شهرت په نقاب کې اوسو. ښایي د دغه زیاته برخه دروغ وي، نفسي ذهن روزلي وي، ځکه نو شرمېږو، ځکه نو خوښ نه یاستو، له ځانه خوښ نه یاستو. خو ولې خپل اصلیت ته مخه نسو ورکولی؟ ځکه چې موږ مینه په ځان بنده کړې. موږ قیدیان یاستو، د ذهن قیدیان. مینې ته نشو ورتلی، مینه نشو کولی، مینه نشو اوسېدلی. مینه زړور کار ده، د دې لپاره چې درک کړي، شیبه شیبه وپوهېږي، احساس کړي چې ته روح یې، مینې ته مخه کړه. بیا نو ته پوهېږي چې ته د اګاهۍ یوه اګاهي یې، او د دې اګاهي برخلیک ورځ په ورځ غوړېدل، او دا قابلیت مینه ورکوي. څومره چې دی مینه کوي، اګاهي غوړېږي، تر دې چې بیا د ده په قلمرو کې یو به دی وي، یو به یې خدای. په هر څه به پوهېږي، هر څه به ویني، او ټول ژوند به ترلاسه کوي، او په ټول ژوند به اوسي. دا وس په مینه کې ده، په مینهګر اوسېدلو کې دي. خو موږ مینه اخلاقي زخم جوړه کړې، په مینه شرمېږو. باید زړور شو. مینه او مینهګر اوسېدل لوی زړورتوب ده. کله چې د مینې په سترګو لیدل پیل کړو، د مینې په غوږو اورېدل پیل کړو، دغه ترخې تیارې چې ذهن کې راټولې دي ټولې الوزي. دا خځلونه پاکېږو، ذهن پاکېږي، ذهن له مینې ډکېږي. وینا د مینې په شعر راوړي، کړنې د مینې کړنې ګرځي. دغه مو بخت ده. دې ته وایي ځان پېژندل او خدای پېژندله وایي. او دا هغه وخت پیلېږي چې مینې ته مخه کړو، مینې ته زړور شو. دغه مو بخت ده. باید دې ته راوګرځو. اوس وایي ما څه وینې؟ ما ویلې هڅه کوم چې روح دې ووینم، خو باید د مینې زړور واوسې.